نظم دی مرتد شمسیت چې هغه یهودو مرتد چې حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخیانې کولې په ډنمارک کې نو هغې جواب کې رب دې په خپل قهر اخته که په خپل ویر انسانه رب دې په خپل قهر اخته که په خپل ویر انسان او شرم حیا دې بیخي نشته بې ضمیر انسانه لکه د سپي په غاړه پروت وي په زنځیر لوی شوې ته مردار خور یې په مردارو د خنځیر لوی شوې د دوو او لسو نه کنه یا اتیا نه یم تا ته په خپله پته نشته چې د چا نه یم نه چېرته دین پېژنې نه چېرته مسلک پېژنې بس صرف خپله عیاشي او کفر کلک پېژنې په خپله سپکې ځکه صرف سپک بیان پېژنې ته غول په لارې کې کوي په خلکو ځان پېژنې ځان ته نظر د انسان کړي خو حیوان نه بتر ستا مرتبه ده د رذیل لین شیطان نه بتر نو ستا نظریه او ستا په خیال باندې لعنت وایم پتا لعنت شه ستا په آل باندې لعنت وایم همت مې شته دی حوصله مې د زمري زړه کې ده زه مسلمان یم جذبه مې حیدري زړه کې ده تا چې په شان رسالت باندې حمله کړې ده نو په غم زړه کې ستا د قتل فیصله کړې ده مونږه خپل ځان قربانو د رسالت په نامه د محمد د شان او روب او د غیرت په نامه تا په کم خیال باندې دا دومره ګستاخي کړې ده تا د دې ټول انسانیت بې عزتي کړې ده نو ای یهودي مرتد کافره د رذیل بچیا رب دې په خپل قهر اخته که د ذلیل بچیا رب دې تباه که چې د نومونو نشان پاتې شي چې امن راشي او پرامن مسلمان پاتې شي لکه ټپوسه چې په مردارو خپل بچي ماړه کړي فرهاد به داسې ستا په دې غوښو باندې سپي ماړه کړي دا زما یو دوه ملګرو ته ډالۍ وي چې په یو نامې دي چې ساجد ته دې ډالۍ وي او نعمان ته که نه نو وایي چې پشته کور کې د داسې څوک بې کوره چېرته نه شي یو کس دی هم بې پلاره او بې موره چېرته نه شي او جړلې د خپل رور د لاس راوړې لوپټې ته ویلې یوه خور دی هم بې روره چېرته مه شي یو کس دی هم بې پلاره او بې موره چېرته نه شي او د چا سترګو کې نم د بې وسۍ لیدلی نه شم د چا سترګو کې نم د بې وسۍ لیدلی نه شم ارمان چې یوه پیغله هم سرتوره چېرته نه شي یو کس دی هم بې پلاره او بې موره چېرته نه شي او په زړه کې مو یوه وي په خوله بله وي قاسمه په زړه کې مو یوه وي په خوله بله وي قاسمه یریږمه چې دا دنیا نسکوره په موږ نه شي سیبا یو درې شعرونه دي دا چې امن نه غواړي دا د خدایه څه غواړي بیا د کربلا ځمکه بیا دا پښتانه غواړي ډېر ښه یار زبردست ستا مخ ته کتل کتل تږی تږی زړه غواړي ډېر